اگه نمیال توقف ندادی و پس هدایت ندادی که بد کردیم، یادت باشه که جهنم روانت میکنم. د امرالله صالح سخته غوسه د پارلمان وکیلي سم بې عزته کړه وختارې ورکړ. خو ولې؟ سلام ستړي مشئ. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح یو ټلیفوني غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې په پارلمان کې د بادغیس استازي امیرشاه نایب زاده سره غږیږي چې نایب زاده یې پکې سم رټلی او د 2 پیسو یې کړی. په دغه کلیپ کې اورېدل کیږي چې امرالله صالح لومړی ترې پوښتنه کوي چې آیا نایب زاده صاحب پخپله هغه ځواب ورکوي چې هو امر وکړی معاون صاحب. بیا امرالله صالح ترې پوښتنه کوي چې تاسو چېرته یاست؟ نایب زاده ځواب ورکوي چې کابل کې یو. صالح ورته وایي ما ته پرله پسې راپورونه راځي او هېڅ شک هم پرې نه لرم چې ته امنیتي ځواکونه تشویقوي چې تسلیم شي. که هم دا اوس دې کار ته توقف ورنه کړې او بیرته هدایت ورنه کړه چې بد مې کړي، په یاد دې وي چې جهنم ته دې لیږم. دغه راز امرالله صالح ورته وویل چې خاینه ته پوهېږې چې هېواد په کوم حال کې ده. دا کسب میلیونه واخیستې او هلته طالب ته وایي چې ولایت درته تسلیموم. ته فکر کوې چې زموږ لاسونه شاته تړلي دي او موږ پرېږدو چې جنایتکار او جاسوس د وطن سرنوشت سودا کړي؟ 1 ساعت وخت درکوم چې له خپل شوم عمل نه پښیماني وښیې. په هر حال یاد دې وي چې تېره ورځ د بادغیس په مرکز کلی نو باندې طالبانو سخت برید وکړ چې د صالح دغه خبرې ښایي د همدې په اړه وي. خلکو ټولنیزو رسنیو کې په دې موضوع ګڼ بحثونه کړي او وایي چې په خاینونو باندې نور باید رحم ونه شي. دوی ویلي چې د لومړي معاون غږ د ټول ملت غږ دی. نایب زاده او د نایب زاده په څېر جاسوسان باید محکمې ته راکش شي او وختدار یوازې باید تر ټلیفوني اړیکې پاتې نه شي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه نظر لرئ؟ بل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. پرې بیا ستاسو شکر ته راځم. خدای وبخښم، خدای وسپارم. د الله په امان.